صفات دی تعالی رای غنی مولا الله الله زمون الله الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. همدارنګه وروستنۍ پوښتنه هم د یوې خور ده. سلامونه یې رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که د روژې په مبارکه میاشت کې یوه خور یا یو ورور غسل کوي او د دوی غوږونو ته اوبه یا شامپو لاړه شي، په دې باندې روژه فاسدیږي که نه فاسدیږي؟ فقهاو کرامو لیکلي دي چې د روژې په دوران کې که چیرې غوږ ته اوبه یا شامپو په خپله لاړه شي یا قصدن لاړې شي، نو د صحیح روایت مطابق په دې باندې روژه نه ماتیږي. خو بیا هم احتیاط په دې کې دی که چا قصدن خپل غوږ ته اوبه داخلې کړي یا شامپو داخله کړه، یوه روژه د قضا راوړي، او که په خپله تلې وي اوبه، په خپله شامپو تلې وه، هیڅ هم نشته. او که قصدن هم داخل کړي روژه یې ونه نیوله، ستونزه نشته، خو احتیاط په دې کې ده چې یوه ورځ به قضا راوړي. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په 2 جلد کې په 396 صفحه کې باب ما یفسد الصوم کې، هندیه په اول جلد کې 206 صفحه کې، خانیه په 2 جلد کې په 364 صفحه کې لیکي: او دخل الماء في اذنه وان كان بفعله على المختار كما لو حك اذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أدخله ولو مرارا لم يفطر. غوږ ته یې اوبه لاړې، اگر که دا کار د قصدن هم کړی وي، نو د صحیح روایت مطابق روژه نه فاسدیږي. لکه یو سړی یا یوه خور د روژې په مبارکه میاشت کې په خپل غوږ کې لرګی وهي، هغه لرګی یې راوویسته، په هغه لرګي کې څه ناڅه خیری د غوږ هم راوتلی و، بیا یې غوږ ته داخل که، بیا یې داخل که، روژې ته کوم نقصان نه رسیږي. ارمغان محمد حسن حسان محمد لقد أعجب العالم عظيم شان محمد. ارمغان محمد حسن حسان محمد لقد أعجب العالم عظيم شان محمد. نورانیت د دنیا توری تیاری کړلې رڼا، درس جهان پوزلی دو شولا زمینا تر سما.